محترم مسلمانان ورونو، علماء کرام بیان فرمائی چې الله رب العالمین مومن ته د ایمان په وجه ډیر عظیم قدر او احترام ورکړي. دغه مومن احترام، د مومن عزت کول، د دې امر الله رب العالمین ټول مومنانو ته ان تر دې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین حکم کوي واخفض جناحك للمؤمنین، زما پیغمبره د مؤمنانو سره نرمه معامله کوه، د مؤمنانو سره خیرخواهی، د مؤمنانو سره همدردی، د مؤمنانو سره نرمه لهجه استعمالوه، د مؤمنانو سره سختی، مؤمن د پاره تکلیف جوړول، مؤمن پریشان کول زما پیغمبره دا مکوه. الله حالانکه پیغمبر علیه السلام خود پخپله دومره حلیم مزاج، دومره نرم او دومره حنین او دومره محبت ولو چې صحابه کرام وی تر مور او پلار زیات پیغمبر علیه السلام سره مینه او محبت، او د رسول الله د اولاد سره زیات د مؤمنانو سره مینه او محبت. لیکن داغه باوجود الله رب العالمین رسول الله ته وایي ازما پیغمبره اخفض جناحك للمؤمنین، مؤمنانو سره به نرمه رویه کوي، مؤمنانو سره به ډیره د نرمۍ ګزاره او روش وکړي. قرآن کریم کې الله رب العالمین د صحابه کرامو صفت هم دا بیان کړی دي، الشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرام د کافرانو په باره کې ډیر سخت دي، لیکن مؤمنانو خپل مابین کې ډیر نرم دي. د یو بل سره انتقام، یو بل سره جګړه، یو د بل سره بدنیتی او حسد دا د مؤمن شان نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې الله رب العالمین دا ارشاد او قرآن کریم کې آیتونه نازل کړل چې ازما پیغمبره مؤمنان او دا صحابه چې نن پتا باندې د پتنګانو په شان راټول دي، پتا باندې ځانونه قرباني او جاری، زما پیغمبر دا څه وجه ده؟ دا وجه ده چې ته نرم مزاج یې، ته د مؤمن د عزت او د ناموس خیال ساتي، ته د مؤمن سره د مسلمان سره خیرخواهی لري. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، ازما پیغمبره کچیر ته درشت ګووې، کچیر ته سخت ګووې، کچیر زما پیغمبره ته سخت انداز خپلولی، سخت نیوکې دی کولی، نو او سختی دی د انسانانو سره، نرمی دی نه کولی، نرم مزاجی دی نه کولی. ولو كنت فظا، ته بدګو اگر بالفرض تا بدګویی او سخت ګویی کوله، نو زما پیغمبره دا صحابه به په تا باندې د پتنګانو په شان نه وی راټول سوي، لانفضوا من حولک، دا به تاسو تللی وی ستا اطراف سره. لیکن زما پیغمبره ستا د نرمۍ، همدردي او خیرخواهی په وجه دوی پتا باندې ځان قرباني او ځان در باندې جاری. نو په دې وجه الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې د دې صحابه کرامو دلجوهی دپاره، د دوی د زړو دپاره، اگر چې ته د خدای پیغمبر یې، وحی پتا باندې راځي، د وحی چې کوم امر و د الله هغه حکم دی، لیکن د صحابه کرامو د مؤمنانو د دلجوهی دپاره د دوی سره مشوره کوه. وشاورهم فی الامر، ازما پیغمبره د صحابو د دلجوهی دپاره د دوی سره هغه مشوره کوه. چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه د دلجویی دپاره به د دوی سره مشوره کول. او د مؤمن عظمت او احترام، د مؤمن بلکې د هر انسان عظمت او احترام، د مؤمن زیات احترام د ایمان په وجه باندې دی. علما لیکي چې د مؤمن عزت او احترام دا در بیت الله شریف، د کعبه شریف هم زیات. یو حدیث کې راځي عن ابن عباس قال نظر رسول الله الى الكعبه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف ته یوار طواف کوي، بیت الله ته داسې وکتل، فقال لا اله الا الله ما اطيبك واطيب ريحك، بیا ویل چې الله سما سوا بل خدای نسته، ته څومره پاکیزه بیت الله او څومره خوشبویه، و اعظم حرمتك، او ته څومره احترام عظیم عظمت او قدر والا، والمؤمن اعظم حرمه منك. لیکن پیغمبر علیه السلام ویل بیت الله مؤمن تر تا زیات عظمت و احترام لري. ان الله جعلك حراما، کچیر ته الله د حرمت ځای جوړ کړي، دلته پتا کې غلط عمل کول حرام دي، او ته د حرمت والا، وحرم المؤمن ماله ودمه وعرضه، داغه ترا د مؤمن لکه ستا احترام تر دې زیات د مؤمن جان، مال، عزت او ابرو الله حرام کړي. په دې وجه پیغمبر علیه السلام متعلق راځي چې په غزوه احد کې دشمنانو
د نبی علیه الصلاة والسلام دندان مبارک غاښ مبارک شهید کی زخمی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه یا نبی علیه السلام په خپل اراده وکړله چې بدعا وکړي. الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام د بدعا سمانه کی زما پیغمبره بدعا مکوه. د مؤمن د نبی د پاره ما کان للنبی د نبی د پاره دا مناسب نه دي چې بدعا وکړي. په دې وجه باندې د مؤمنانو سره نرمی کول، د مؤمنانو احترام کول، د مؤمن عظمت او د ناموس خیال ساتل دا د الله حکم دی او دا د اسلام او دین حکم دی، دا د پیغمبر حکم دی. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي هغه خلک چې زما د رحم امید لري هغه دې په خپله د مؤمنانو سره رحم وکړي. الراحمون یرحمهم الرحمن، کم خلک چې په خپل مابین کې یو په بل رحم لري رحمان به په دوی باندې رحم وکړي. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین وایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ازما پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله وایي چې تاسو یو بل باندې رحم وکړئ، د ځمکې په مخلوق باندې تاسو رحم وکړئ، په انسانانو رحم وکړئ، د ځمکې په مخلوق باندې د اسمان مالک به په تاسو باندې رحم وکړي. هغه وجه دا ده چې دا مخلوق د انسانان د مؤمنان الله رب العالمین ته ډیر زیات محبوب. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مؤمنانو سره څوک د عفو د معافي معامله کوي الله رب العالمین د هغه دپاره د جنت محل وعده کړی او پیغمبر علیه السلام خپله د دې وعده کړې ده چې زه ضامن زه ګارنټي ورکوم انا زعیم ببیت فی ربض الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي زه ضامن یم د هغه سړي دپاره د جنت په سنټر په مابین کې الله به محل او کور ورکوي. کم سړی چې پر حق باندې او د مقابل په ناحق باندې باوجود د دې هغه مسلمان هغه انسان معاف کی، پیغمبر علیه السلام پر دغه معافي باندې زه ذمہوار یم چې الله به د جنت په مابین او سنټر کې و دې سړي ته د جنت محل ورکړي. په دې وجه علما لیکي چې د مؤمن ډیر غټ احترام او قدر